قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لومړی د مجلس ټولو حاضرینو ته ښه راغلاست وایم. د روسیې د فدراسیون د هیواد له چارواکو څخه مننه کوم چې د افغانستان د معضلې د هوارۍ په اړه هلې ځلې کوي او دا کنفرانس او ناستې یې زمینه برابره کړې تر څو د حل په اړه یې غور او بحثونه وشي. همدارنګه د نورو هیوادونو او جهتونو څخه هم مننه کوم چې په دې اړه یې هلې ځلې کړي دي. قدرمنو حاضرینو، تاسو ټولو ته بهتره معلومه ده چې زموږ ګران هیواد له څو لسیزو راهیسې له سختو کړاوونو سره مخ دي او هر افغان غواړي له دې حالت څخه راووځي. د افغانستان اسلامي امارت تقریبا 22 کاله وړاندې هغه وخت رامنځته شو کله چې په هیواد کې حالات کړکېچن او داسې یو وضعیت حاکم و چې نه د خلکو سر خوندي او نه یې عزت او نه یې مال. هیواد عملا د تجزیې سره مخ و. له همدې امله مرحوم امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله د طالبانو او خپلو مخلصو ملګرو او نورو جهادي قمندانانو په ملتیا د دغه دردونکي حالت د بدلون لپاره غږ پورته کوي او عملاً یې میدان ته راودانګل. په کمه موده کې د هیواد په ډېری ولایتو کې د اسلامي امارت د مجاهدینو له ورتګ سره وضعیت نورمال او عادي شو. خلکو د آرام ساه واخیسته، که څه هم چې د نامساعدو شرایطو او امکاناتو د نشتون له امله به څه ستونزې وې، خو بیا هم اسلامي امارت ځینې داسې ځانګړتیاوې لرلې چې ټوله نړۍ اعتراف ورکوي، لکه هیواد له تجزیې څخه ژغورل، د اداري او اخلاقي فساد له منځه وړل، ډاډمن امنیت، د خلکو د سر او مال حفاظت او د مخدرات توکو په وړاندې پیاوړې او مؤثره مبارزه یادول شوه. د دې پر ځای چې نړیوالې ټولنې له افغان ولس او اسلامي امارت سره مرسته کړې وای، د ستونزو په هوارۍ کې د همغږۍ او کومک لاس را وړاندې کړی وای تر څو هیواد د سوکالۍ او پرمختګ په لور روان شوی وای. برعکس بندیزونه یې ولګول. کله چې د سپتمبر 11 پیښه رامنځته شوه، د امریکا متحده ایالاتو د ګواښونو لړۍ پیل کړل. اسلامي امارت هم هغه وخت د ستونزې د هوارۍ لپاره د خبرو اترو وړاندیز وکړ، مګر چا نه اورېدو تر دې چې د امریکا متحده ایالاتو او ملګرو یې زموږ په ګران هیواد او مظلوم ولس نامواجه یرغل وکړ. د یرغل په وړاندې افغان ولس د اسلامي امارت تر قیادت لاندې له خپلې خاورې او ځان څخه په دفاع چې یوه اسلامي او ملي وجیبه وه لاس پورې کړ. په دې لاره کې یې هر ډول قربانۍ وړاندې او ستړیاوې وګاللې. تر څنګ یې له خپل سیاسي ادرس څخه نړیوالو ته د خپل پیغام په رسولو هم پیل وکړ، تر دې چې په 2019 کال کې په قطر هیواد کې له امریکایانو سره رسما مذاکرات پیل شول. له 18 میاشتو مسلسلو اوږدو او ژورو مذاکراتو وروسته بالاخره په 29 د فروری
د 2020 کال د نړیوالې ټولنې د استازو په وړاندې توافقنامه امضا شوه چې په 4 مهمو او نور مسایلو مشتمله ده. د نوموړي توافقنامې له مخکې به ټول بهرني ځواکونه په 14 میاشتو کې له افغانستانه څخه وځي چې اوس یې وخت را نږدې شوی او د افغانستان خاوره به د چا په خلاف نه استعمالیږي. 6,000 بندیان به خلاصیږي او ورسره به بین الافغاني مذاکرات پیلیږي چې په نتیجه کې به د یو نوي اسلامي نظام په رامنځته کېدو او دایمي اوربند باندې موافقه کیږي. په نوموړي توافقنامې کې د طرفینو مسؤلیتونه په وضاحت سره ټاکل شوي. اسلامي امارت خپلو ژمنو او تعهداتو ته کاملا عملي ژمنتیا ښودلې ده او له مقابل لوري هم د خپلو تعهداتو پوره عملي کولو غوښتنه کوي. د یادې توافقنامې کومې برخې چې عملي شوي دي اړونده جهتونه او خلکو یې مثبت اثر محسوس کړي. په مجموع کې 6,000 بندیان خوشي شول، بین الافغاني مذاکرات پیل شول، د جګړې کچه په کافي اندازه راټیټه شوه. زه باوري یم که د تړون ټول مواد په سمه توګه عملي شي د افغانستان ستونزې به په بشپړه توګه ورسره حل شي. د افغانستان اسلامي امارت د نوموړي تړون له مخکې په خپلو عملیاتو کې د پام وړ کمښت راوستی. برعکس مقابل لوري خپلې ژمنې او تعهدات په سمه توګه نه دي عملي کړي. د توافقنامې له لاسلیک وروسته یې تر 0 زیاتې تخچانې کړي دي چې موږ وخت په وخت هم له دوی سره هم له نړیوالې ټولنې او هم له اړونده هیوادونو سره په لیکلي ډول شریکې کړي دي. د تور لیست او بندیانو د خلاصون په اړه یې خپلې ژمنې لا هم نه دي عملي کړي. که د توافقنامې د لاسلیک نه وروسته ټول کارونه په هغه ډول ترسره شوي وای څنګه چې په توافقنامه کې راغلي، اوس به د افغانستان د مسئلې داخلي بود هم نهایي حل ته رسېدلی وای. په هیواد کې به اسلامي نظام قائم او سرتاسري سوله به راغلی وای. افغانانو به عادي ژوند پیل کړی وای. فعلا بین الافغاني مذاکرات روان دي، په دې کې شک نشته چې په دې اړه څه مشکلات شته، خو بیا هم یو چوکاټ جوړ شوی. دواړو خواوو خپلې اجنډاوې تبادله کړي دي، کار جریان لري او تر یو ځایه پرمختګ هم شوی. د هغو د لا پرمختګ لپاره باید هڅې وشي او پر وړاندې د پرتو خنډونو د لرې کولو لپاره یې کار وشي او د کامیابه کېدو لپاره یې باید ټول افغان جهتونه خپل نظرونه ووایي. موږ غواړو چې یو داسې افغان شموله ځواکمن اسلامي نظام ولرو چې د ولس استازیتوب وکړی شي. شته ستونزو ته د هواري لارې چارې ولټوي او د ولس د هوسایي او د هیواد د ثبات او استقرار لپاره کار وکړي. د افغانستان اسلامي امارت په دې اړه هم هوډ لري، هم وړتیا او تجربه. د هیواد نور جهتونه هم باید په دې اړه خپل مسؤلیت ادا کړي. د ستونزو د هواري او په ښه توګه مخته تللو لپاره تر ټولو ښه او مؤثره لار د دوحې توافقنامه ده، د کومې په عملي کېدو سره چې هم خارجي ستونزې هواریږي او هم د داخلي ستونزو د هواري لپاره یو ښه بستر برابرولی شي. موږ له ټولو نړیوالو سیمې او خصوصا ګاونډیانو څخه غواړو چې له افغان ولس سره د شته ستونزو په هواري کې مرسته وکړي، ځکه د افغانستان ثبات او استقرار د ټولو لپاره مهم دی او په ټولو خپل ځانګړي اغیز او اثر لري.
د مخدره توکو مسله چې یوه نړیواله ستونزه ده، د افغانستان راتلونکی نظام به یې په اړه خپل مسؤلیت په داسې توګه ادا کړي چې هم د خپل ولس او هیواد پکې خیر وي او هم د نړیوالو او ګاونډیانو. البته دا هغه وخت کېدای شي چې په دې اړه سیمه ییز او نړیواله همکاري شتون ولري. موږ نه د چا په چارو کې مداخله کوو او نه چاته اجازه ورکوو چې زموږ د هیواد او ولس په چارو کې مداخله وکړي. په پای کې غواړم ووایم چې موږ په افغانستان کې د یو باثباته افغان شموله اسلامي حکومت غوښتونکي یو چې خپله هم په ارامه فضا کې ژوند وکړو او هم سیمه ییز او ګاونډي هیوادونه له افغانستان څخه مطمئن ووسي. البته په دې هڅو کې د افغانانو اسلامي ارزښتونه، خپلواکي او ملي مصالح د بنسټ حیثیت لري. افغانان باید خپل واک ته پرېښودل شي تر څو خپل مشکل په خپله حل کړي. تاسو څخه یو جهان مننه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.